قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تیرو څو کلونو راهیسې د چین حکومت خپل هیواد ته د بهرنیانو د سفر د پیاوړتیا په هکله یو لړ امتیازونه پلي کړي دي او کوي یې. په دې مناسبات په چین کې د بهرنیو سیلانیانو شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د چین د مهاجرت ملي ادارې تازه شمېرې ښیي چې په 2024 کال کې چین ته د بهرنیانو د تلو راتلو عمومي شمېر 610 میلیونو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 3.9 زیاتوالی ښودلی دی. د چین په بېلابېلو بندرونو کې د یادو امتیازونو په رڼا کې دغه هیواد کې د بهرنیانو د راننوتلو شمېر 20 میلیونه او 115 زرو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 112.3 زیاتوالی ښودلی دی. له ویزې پرته له چین څخه د تلو راتلو امتیازونه ورځ تر بلې بشپړېږي او بهرنیانو ته 18 اړوند امتیازونه برابر شوي دي. مثلا له ویزې پرته چین ته د تلو راتلو وخت 240 ساعتونو ته اوږد شوی. په لویو سیلانیانو وړونکو بیړیو کې بهرنیو سیلانیانو ته له ویزې پرته چین ته د راننوتلو امتیاز وړاندې شوی. د نږ 50 هیوادونو خلکو ته له ویزې پرته د چین هاینان ولایت ته د راننوتلو امتیاز برابر شوی. د چین په نښو محوري هوایي میدانونو کې په 24 ساعتونو کې د پرتنې له اقدام پرته له چین څخه د بهرنیانو د مستقیمې تېرېدنې امتیاز پلی شوی او داسې نور. په 2024 کال کې د چین شانګهای ښار ته د بهرنیانو د تلو راتلو شمېر 4 میلیونه 15 لکه او 80 زرو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله 2 چنده دی. په دې جمله کې د یادو امتیازونو په رڼا کې دغه ښار ته د بهرنیانو د راننوتلو شمېر 1,6 لکه او 70 زرو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله 4.7 چنده دی. دغه راز بیجینګ ته د بهرنیانو سفر هم سمسور دی. د 2024 کال د دسمبر له 20 نیټې څخه تر 11 نیټې پورې بیجینګ ته د بهرنیانو د راننوتلو شمېر 108,000 ته رسیدلی چې دغه شمېر د همدې کال د نومبر د ورته شمېر په پرتله 43 سلنه زیاتوالی ښودلی او د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله 1.7 چنده دی. په چین کې لرغونی مدنیت، فعال او عصري کوڅې، د خلکو سمسور ژوند او عالي او عصري ساینس او تخنیک بهرني سیلانیان راجلبوي. د کلتور او سیلاني په برخه کې د وړه تولیداتو او خدماتونو برابرول د چین د سیلانیزو چارو د پرمختګ خوځنده ځواک ګرځي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. الله مو مل شه.